أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذب أصحاب الأيكة نسبت د دروغ کړو د اصحابو د ایکی المرسلین پیغمبرانو ته اذ قال لهم شعيب هر کلا چې اویل دیتا شعیب علیہ السلام الا تتقون آیا تاسو نه یریږئ انی لکم رسول امین بشک زیم تاسو د پاره رسول امانتدار فاتقوا الله پس اوریږئ د الله تبارک وتعالى نه واطيعون او زما حکم اومنئ وما اسالكم عليه من اجر او زنغوالم استاسونا پدې باندې س اجر ان اجري الا على رب العالمين ندي زما اجر مگر په رب العالمین باندې او فل کیلا پورا ناپ کوي ولا تكونوا من المخسرين او مکیږي د نقصان ورکوونکو نه وزنو او طول کوي بالقسطاس المستقيم په تلا برابر باندې ولا تبخسوا الناس او تاسو مکه موي د خلقنا اشیاءهم سيزونه د دوی ولا تعثوا او مگر زي في الارض پزمکه کی مفسدين فساد کوونکی واتقوا الذي او يريګه د هغه ذات نه خلقکم چې پیدا کړی تاسو والجبلة الاولين او مخکنی خلق والجبلة او مخلوقات الاولين اولني یا پخوانی قالو دی اویل انما انت من المسحرين چې خبره داده بلنه دا ته د جادو کړي شو نه وما انت او نه ته الا بشر مثلنا مگر انسان پشان زمونږه وان نظنك او بشک مونږ ګمان کو پتا باندې لمن الكاذبين خامخا د دروغ جنونه فاسقط علينا پسرا غرز و په مونږ باندې کسفم من السماء یو ټوکړه د اسمان نه ان كنت من الصادقين کچریته د ریختونو نه قال د اویل ربي اعلم زما رب خپو هدي بما تعملون په هغه څه چې تاسو یې کوي فكذبوه پس نسبت د دروغ او کوي دتا فاخذهم پس اني ولدي عذاب يوم الظلة عذاب د ورځې د سوري انه كان عذاب يوم عظيم بشک وو دغه عذاب د لوی ورځې ان في ذلك لآية بشک خامخ پدې کې نخ د قدرت تا وما كان اكثرهم مؤمنين او نو اکثر پدوی کې ایمان لرونکي وان ربك او بشک ربستا له هو العزيز الرحيم خامخ غالب دی او رحم کوونکی دی